د ننګرهار ښوونیز او روزنیز مرکز کې سلګونه عامه ساتونکو مجاهدینو ته د مسلکي زده کړو 15مه دوره پیل شوه. د دغه مرکز مسؤلین وایي په دې ښوونیزه او روزنیزه دوره کې به نږدې 400 مجاهدین مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. نو دا د موږ تقریبا 15مه دوره ده او په دغه دوره کې چې کوم مجاهدین په الحال د درس په جریان کې دوی تقریبا شمیر څه کم 400 نفر مجاهدین دي. دوی ته موږ مسلکي درسونه هم ورکو او شرعي درسونه هم ورکو. دا تقریبا یو میاشت دوره ده، د اوسنۍ چې کومه دوره د موږ شروع ده. بلخوا د دغه مرکز تدریسي مرستیال وایي په مرکز کې د نوو روزونکو مجاهدینو لپاره د ننګرهار ولایت مصنوعي نقشه جوړه کړې چې د زده کړو په وروستي پړاو کې ورته تشریح کیږي چې مجاهدین د ننګرهار له ټولې اراضۍ سره بلد او اشنا شي. دا مو په دې خاطر دلته جوړه کړې ده چې دلته د کوم مداومین او مجاهدین د درس او تدریس لپاره راځي چې دا د ننګرهار له اراضي له ټولو ولسوالیو او له هرې منطقې سره بلد اوسي، ځکه چې بلدیت یې په دې خاطر باندې مهم ده چې هرې منطقې ته، هرې ساحې ته، هرې ولسوالۍ ته دوی د پیښې د عاجل رسیدنې لپاره او د زر رسیدنې لپاره ډیره مهمه او اړینه ده. د ننګرهار شرطي ښوونیز مرکز په 40 دورو کې مجاهدین فارغ کړي او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.